وطن کې امن شته دی خو سړی یې نشته په دې وطن کې د سرکار خبرې ګډې وډې او د دې سړي خو په ایمان کې ماته پر ښکاري ماښام یې ټیک وویل سهار خبرې ګډې وډې او ده خو ویل چې دا به ستا دا به تاله در کوم یږي نه اوس پورې د پلار خبرې ګډې وډې او زما د ژوند د انتظار خبرې تیتر بیتر خو ستا هم د ژوند د انتظار خبرې ګډې وډې د غریبۍ په هر پیغور خلک ځانونه وجني بچې ساتي او په هر لوښ خلک ځانونه وجني دغه سړي خو پرور ډزو کو دی ښه ونه کړل زمونږ په کلي کې پرور خلک ځانونه وجني دغه سړي خو پرور ډزو کو دی ښه ونه کړل زمونږ په کلي کې پرور خلک ځانونه وجني او ستا سره کور کې ده او ستا سره یې قدر نشته ستا په دې لور باندې خو پرور خلک ستا سره کور کې د استاد سره قدر نشته ستا په دې لور باندې خو ترور خلک ځانونه وجني او مور راته وویل بچې د شپې بهر مه وځه زه خبر شوی یم په زور خلک ځانونه وجني او اخري شعر دی پکې چې چا ته یې وویل چې ضمیر له بلا څنګه خنې د هغه په سر خو نور خلک ځانونه د یارانې دور دوران کې خو د ښه خوښه وه هغه تور سره دې د کور شو اوس دې نه ده خوښه د یارانې دور دوران کې خو د ښه خوښه وه هغه تور سره دې د کور شو اوس دې نه ده خوښه